سلامونه وخت بخیر زموږ د مهال خبرو کې د خیر اغلاس نن درېنۍ د غبرګوري دویمه چې د مې له 23 سره برابر ده په سر کې هم پام وکړئ څو مهمه خبرونه سره ټکو ده له ټولو هیوادونو سره پر تعامل او تفاهم د کورني چارو وزارت د واکپال ټینګار سراج نقني وایي چې د اسلامي امارت بهرنی سیاست همدا دی او له نورو هیوادونو هم همدا تمل لري په هیواد کې د ناچاودو ماینونو له کبله د مرچوبلې له ډېرېدو اندېښنې د ملګرو ملتونو همغږي کوونکي ادارې ویل دي چې په تېر کال کې په افغانستان کې 700 ماشومان د ناچاودو توکو د چاودنې په پایله کې مړه او ټپیان شوي دي د افغانستان او ایران د خوړو او درملو ادارو ترمنځ د همکارۍ د هوکړلیک لاسلیک د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې ایران به د دې هوکړلیک پر بنسټ د خوراکي توکو او درملو د تولید ثبت او پروسس په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي بشپړ خبرونه د کورني چارو وزارت واکپال سراج نقني وایي چې د اسلامي امارت بهرنی سیاست له ټولو سره تعامل او تفاهم دی ښاغلی حقاني په کابل کې د چین له سفیر سره په لیدنه کې ټینګار کوي چې له نورو هیوادونو هم همدا تمه لري په همدې حال کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو ویل دي چې هیواد یې هیڅکله د فشار او لاس اوږدېدونکو سیاستونو پلوی نه دی او د افغانستان پر وړاندې هم دا شان سیاستونه نه تاییدوي د کورني چارو وزارت واکپال له ټولو هیوادونو سره پر تعامل او تفاهم ټینګار کړی د کورني چارو وزارت په یو لاټوټینه کې لیکلي چې سراج حقاني په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره په لیدنه کې ویلي چې د اسلامي امارت بهرنی سیاست له ټولو سره تعامل او تفاهم دی او له نورو هم د همدې تمه لري ښاغلي حقاني همداراز ټینګار کړی چې په نړیواله کچه د عدالت د عنصر موجودیت یوه حتمي خبره ده اگر به عوض اختلافات راه تفاهم مذاکره و همشنوایی و همپذیری را جهان اقتصاد با طالبا انتخاب کنه این انتخاب به نفع ملت افغانستان و مردم افغانستان خواهد بود. ما از جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم که به خاطر بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان از بعض موارد که آنها یکی بالای دیگر اتهام وارد می نمایند صرف نظر نماید و راههای خوب را برای تعامل سیاسی جستجو نمایند د کورني چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ وانګ یو په دې غونډه کې ویلي چې چین هیڅکله د فشار او زیاتي د سیاستونو پلوی نه دی او د افغانستان پر وړاندې د دغه ډول سیاستونو عملی کول هم نه تاییدوي فشار تنها یک چیزی است که فاصله ها را ایجاد میکنه و پالیسی انزواسازی در طول 20 سال گذشته عواقب یا نتایج خوب در پی نداشته و باید برای یک فصل نو که فصل مذاکره و مفاهمه باشه و حل مسائل از راههای دیالوگ باشه فوکس شوه و توجه جدی صورت بگیره تا ما از تمام مشکلات رهایی پیدا کنیم له دې وړاندې هم د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې ډول له ټولو هیوادونو سره پر مثبتو اړیکو او متقابل احترام ټینګار کړی او د سیاسي او اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې ده د ماین پاکۍ د انسجام اداره وایي چې په 2022 زیږدیز کال کې هره میاشت له 100 څخه تر 120 کسان د ناچاودو ماینونو قرباني شوي دي د اداره ټینګار کوي چې د ناچاودو ماینونو څخه د ټولو سیمو پاکېدو لپاره 50 میلیونه ډالر بودجې ته اړتیا ده له دې سره هممهاله تازه په تازه د ملګرو ملتونو همغږي کوونکي د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې ویل دي چې تیر کال په افغانستان کې 700 ماشومان د ناچاودو توکو د چاودنې په پایله کې مړه او ټپیان شوي دي هغه شل کاله وړاندې په بامیان ولایت کې د کار پر مهال خپلې دواړه پښې لاسه ورکړې 40 کلن محمد باقر وایي چې د پښو له لاسه ورکولو وروسته یې ژوند ستونزمن شوی خو هیله لري چې بل څوک د ده په څیر د ناچاودو توکو د چاودنې قرباني نشي روزگار نمیشه دیگه پای مردوش از اینج قدر اردوش از اینج قدر ایش هم این از اینج قدر اردوش قدر است والا من این پای من مسئله تو خورده ایشی چوبی ایشی مواد
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې له 200 ډېر ماشومانو د ناچاودو توکو او ماینونو د چاودنو له امله مړه او یا هم ټپیان شوي دي. دغه احصایې ښیي چې سږکال په اوسط ډول هره ورځ 2 ماشومان د ماینونو له امله قربانیان شوي دي. شپږ میاشتې کېږي چې موږ خپله وظیفه اجرا کوو او هدف مو دا ده چې ناچاودو توکي مهمات او منفجره مواد له خپل هیواد څخه ورک کړو چې ټول هیوادوال په ازاده فضا په ټول هیواد په ټول کشور کې په ازاده فضا ژوند وکړي. په ورته وخت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د همغږۍ او ماین پاکۍ اداره وایي چې د 2023 کال په هره میاشت کې په منځني ډول له 100 تر 120 کسان د ماینونو د چاودنې قربانیان شوي دي. په اوسط ډول موږ ویلی شو چې په 2022 کال کې د ناچاوده توکو د وجې نه په اوسط ډول 120 کسان قرباني کېدل. د ماین پاکۍ ادارې مشر وایي چې د سویلي ولایتونو ډېرې سیمې په ناچاوده توکو ککړې دي او د دغو سیمو د پاکولو لپاره هر کال $50 میلیون ته اړتیا ده. کله د موسساتو سره د بودیجې موسسات د بودیجې له کمښت سره مخ شي حتما هغه په موسسه په ځای باندې ودرېږي او هغه مخته نشي تللی کار نشي کولی. د موږ سالانه د ماین پاکۍ د پروګرام دپاره $50 میلیونه بودیجې ته ضرورت ده چې هغه نړیوالو کومک کوونکو ته هم معلومه ده او بار دغه موضوعګانې سره شریکې شوي هم دي. دا مهال په ټول هیواد کې 6 کورني او 3 نړیوال بنسټونه د ماین پاکۍ په برخه کې فعالیت لري. د افغانستان د خوړو درملو ملي ادارې او د ایران د خوړو او درملو ملي ادارې سره د همکارۍ هوکړلیک له لاسلیک څخه خبر ورکوي. د دې ادارې واکپال عبدالباري عمر وایي چې ایران باید د دې هوکړلیک پر بنسټ د خوراکي توکو او درملو د تولید، ثبت او پروسس په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی عمر ټینګار کوي چې د دې هوکړلیک له عملي کېدو سره به په هیواد کې د خوراکي توکو، د درملو او روغتیایي محصولاتو صنعت هم وده وکړي. د خوړو درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد د خوړو او درملو له ادارې سره د همکارۍ او تفاهم لاسلیک کړ. د ادارې مشر وایي چې دغه تفاهم لیک پر بنسټ به ایران له افغانستان سره د خوراکي او درملو د پروسس، تولید او ثبت په برخه کې همکاري کوي او په افغانستان کې د ایراني سوداګرو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. په دغه تفاهمنامه کې ډېر مهم موضوعات چې هغه د دواړو هیوادونو سره همکاري ده، متقابل احترام په دې برخه کې او همدارنګه د خوړو او درملو د پروسس، تولید، همدارنګه د ثبت، رجسټریشن، راهیابي په دوه ټولو برخو باندې په دې تفاهمنامه کې تمرکز شوی ده چې د ایران هیواد به له موږ سره په مختلفو برخو کې همکاري کوي. ښاغلي عمر د دغه تفاهم لیک لاسلیک کېدل یو مثبت ګام بللی او ټینګار کړی چې د دغه تفاهم لیک په پلي کېدو سره به په افغانستان کې د درملو او روغتیایي محصولاتو صنعت وده وکړي او د ټیټ کیفیت لرونکو توکو د داخلېدو مخه به ونیول شي. به خاطر تولید دارو، به خاطر تولید لوازم پزشکی، به خاطر پروسس مواد غذایی و حتی لابراتوار تضمین کیفیت، اطمینان از کیفیت، بخش حلال و حرام میشه که ما بر اساس این تفاهمنامه این سیستم اینها را کاپی کنیم و اینها عده از متخصصین ما، از کارکنان ما در اینجا ترنینگ ببینن. له بلې خوا د ایران او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر کندهار ته د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت له سوداګرو سره هم ولیدل. دواړو لورو د سوداګریزو اړیکو په پراختیا، افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو په اسانه کولو او سوداګریزو تړونونو تر سره کولو په موخه د ځانګړو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کړې. لنډه دمه لرو او بیا هم پاتې شئ زموږ سره. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د کډوالو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د کډوالۍ نړیوال سازمان له واکپال سره لیدنه کړې ده. د کډوالو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې کتنه کې د مهاجرت د نړیوال سازمان مشر په اسلام کلا، سپین بولدک او تورخم کې دغه سازمان د دفترونو د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي دي او په دې برخه کې یې د کډوالو وزارت همکاري مهمه بلل ده. د کډوالو وزارت سرپرست د کډوالو وزارت مرستیال له دغه سازمان څخه غوښتي چې د رسندونکو لپاره
لپاره د کاري چاپیریال په رامنځته کولو کې همکاري وکړي او دواړو لورو د دوه اړخیزو همغږیو او همکاریو پر دوام هم ټینګار او هوکړه کړې ده. او په کندهار کې بې اسنادو موټرو ته د سندونو د ویش له پیله تر دمګړۍ څه باندې 15,000 موټر ثبت شوي دي. د کندهار د ترافیکو ادارې پازوال که څه هم بې اسنادو موټرو ته د سندونو د ویش له لړۍ له دوام څخه خبر ورکوي، خو ټینګار کوي چې د بې اسنادو موټرو د شمېر لوړوالي ته په کتو د دې موټرو د ثبت لپاره ټاکل شوې موده باسیانه ده او ټول موټر به ثبت نشي. له بلې خوا د کندهار اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي ترڅو په دې ولایت کې د موټرو د ثبت د لړۍ موده وغځوي. په ټول هیواد کې له اسنادو پرته د موټرو د راجستر کولو بهیر له پیل راهیسې یوازې په کندهار ولایت کې د 150,000 په شاوخوا کې نقل وسایط ثبت او راجستر او د هغوی خاوندانو 3 کلن اسناد ترلاسه کړي دي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له اسنادو پرته د موټرو د ثبت لپاره ټاکل شوې موده په تېرېدو ده او دوی له کورنۍ چارو وزارت څخه غوښتنه کوي چې دغه موده وغځوي. چې په دې خاطر چې یو څه اوږده سي وغځېږي ځکه زموږ موټران چې دي ډېر دي نو چې څه وخت ونیسي نور ښه دی. د غلا په بخش کې نور د یو ټکر لپاره دا ښه هم د دولت لپاره ګټه ده هم د ولس لپاره. نه موټر غلا کېږي وروره نه بل مشکل جوړېږي که موټر ورک سي پیدا کېږي په دغه اسنادو باندې مهم شی دی ښه شی دی ورور زموږ لپاره. په همدې حال کې د کندهار د ترافیکو مسؤلین وایي که څه هم د دې ادارې له لورې هره ورځ شاوخوا 800 موټر راجستر کېږي خو له اسنادو پرته د موټرو د زیات شمېر له امله د دغه موټرو د راجستر کولو لپاره ټاکل شوې موده بسنه نه کوي. دوی ټینګار کوي چې دا اسکله له مرکز سره شریکه کړي او تر لارښوونې وروسته به دغه بهیر نور هم وغځول شي. واقعیت موټران بیخي ډېر دي او په دې وخت کې روژه راغله. د روژې په وخت کې موټران ډېر کم سول، دلته کارونه کم سوه ځکه روژه به مراجعین نه سوه راتللی، تکلیف و. نو وروسته چې سو او موټران که چیرې به زما په نظر باندې هم نه به ثبت ټوله نو دغه پروسه موږ د مرکز سره شریکو په دغه رقم باندې. فعلا ډېره نورماله ده. په اول شپو کې موږ یو سایټ درلودی، اوس د کندهار لپاره 15 سایټه موږ اماده کړي دي. د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه بغیر د سپین بولدک د ولسوالۍ په شمول باندې 6 سایټه موږ لرو. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د لا ښه امنیت د ټینګښت په موخه د 1400 لومړي کال د کاپ په 20 نیټه په ټول هیواد کې له اسنادو پرته د ښي لاس موټرو د ثبتولو لړۍ پیل کړه. زموږ د نن شپې خبر ټولګه همدومره وه. د سبا د هوا حالت به هم درته وړاندې شي. ښې شپې ولرئ.